تیر شوی لوست مو په ښه ډول سره لوستی وي او زده کړی وي. که را زده کوونکو موږ په تیر شوي لوست کې د موضوع حدیث په هکله پوه شولو چې هغه کوم ډول حدیث ته ویل کېدلو او په هغې باندې عمل کول هم ناروا وو. نو په دې لوست کې به زده کوونکو موږ راشو د مهمې موضوع په هکله باندې چې ډېری کسان د دغه ډول پوښتنو سره مخامخ کېږي. په دې لوست کې به دې په هکله پوه شو. موضوع مو د احادیثو مشهور کتابونه دي چې دغه کوم کتابونه دي په ګډه سره به ولولو څومره حدیثونه پکې روایت شوي دي او کوم د کومه مرتبه د کوم څخه لوړ دی د هر کتاب تاسو سره په ګډه سره ولولو. لومړی زده کوونکو د احادیثو د کتابونو ډولونه دي چې د احادیثو کتابونه د اعتبار سره په دوه ډوله دي. یو په بابونو باندې مشتمل دی او بل هم په مسانید باندې. لومړی په بابونو باندې مشتمل زده کوونکو د هغه کتابونه دي چې د علم په هکله راغلي دي، علم او تعلیم په هکله باندې، د تفسیر په هکله باندې، د عقایدو برخه فقهي احکام، همداسې ذهبه او منقاب، همداسې ډېر نور موضوعات دي زده کوونکو چې په دې کې راغلي دي او دې ته جامع کتاب هم ویل کېږي، لکه د امام بخاري، امام الحسین المسلم او امام ترمذي. او د دې ترڅنګ زده کوونکو بله برخه دا د زده کوونکو ځینې یې داسې دي چې یوازې د فقهي کتابونو پورې اړه لري، په هغې کې فقهي مسایل راغلي دي، لکه د زده کوونکو یعنې هغه مسایل چې پکې راټول شوي دي، لکه د چا کتابونه زده کوونکو، لکه د سنن ابن ابي داود، سنن نسایي، سنن ماجه، همداسې نورو یعنې نور کتابونه دي چې په دې کې راغلي دي، هغه هم فقهي مسایل پکې راغلي دي. بل د زده کوونکو هغه کتابونه دي چې په یو ځانګړي موضوع پورې ربط لري، ځانګړي موضوعات پکې راغلي، لکه د آداب او اخلاقو په هکله، د عقیدې په هکله باندې، لکه هغه کتابونه دي چې مشتمل لکه د امام احمد بن حنبل او په همدې ډول سره چې په دې کې عقیدوي ډول سره راغلي دي، عقیدې پکې لیکل شوي دي. او آداب المفرد دی چې دا د امام بخاري کتاب دی چې په دې کې په آدابو په هکله لیکل شوي دي او یادونې وړ دي. اوس به راشو زده کوونکو دوهمې برخې ته چې مسانید دي. موږ به راشو زده کوونکو د مسانیدو په هکله به پوه شو چې خپله مسانید کوم کتابونه دي. خپله مسانید د سند جمع د زده کوونکو هغه کتابونه ویل کېږي چې د هر صحابي روایت پکې په جدا ډول سره راغلی وي. او بل د زده کوونکو بل هغه ډول مسندونه دي چې د سند د لومړۍ برخې څخه شروع کېږي او مؤلف حدیث د خپل شیخ په استاد څخه پیل کوي. د دې ترڅنګ زده کوونکو هغه حدیثونه چې د خپلو استادانو او یا شیخو څخه یې اورېدلي وي، لکه د امام طبراني المعجم الکبیر، د دې ترڅنګ المعجم الاوسط او المعجم الصغیر. اوس را به راشو زده کوونکو مهمه موضوع ده چې د ځینو مشهورو کتابونو ځانګړتیاو او پېژندګلوۍ ته. دلته راځو زده کوونکو لومړنی کتاب چې ډېر مشهوره دی او د قرآن کریم څخه وروسته صحیح کتاب دی، نو هغه دی صحیح البخاري. زده کوونکو لومړنی مشهوره کتاب چې دی هغه دی صحیح البخاري. صحیح البخاري لیکونکی چې دی هغه محمد بن اسماعیل البخاري دی چې متوفا دی د 256 کال دی. زده کوونکو چې دا د صحیح البخاري لیکونکی دی او د قرآن کریم څخه وروسته دغه معتبر صحیح کتاب دی چې په دې کې ټول احادیث شریف چې دي هغه په ډېر ښه ډول سره او په متصل او سند ډول سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څخه راجمع کړل شوي دي په تفصیل ډول سره او په دې کې لیکل شوي دي. نو زده کوونکو هغه حدیثونه چې په صحیح البخاري کې راغلي دي په مجموعي ډول سره ټول مجموعه یې ده د 1390 احادیث شریف راغلي دي چې له تکرار سره یو ځای دي او بې له تکراره چې دي هغه دي 2711 حدیثونه دي چې په دغه کتاب کې لیکل شوي دي. زده کوونکو د دې ترڅنګ صحیح البخاري خورا زیاتې شرح لري چې مشهورې شرح چې دي هغه فتح الباري د امام ابن حجر الاسقلاني دی. د دې ترڅنګ دلته د عمدة القاري د بدرالدین عیني هم دی. راځو دوهم کتاب ته. دوهم مشهوره کتاب چې دی صحیح المسلم دی. د
د دې لیکونکو زده کوونکو لیکوال ابوالحسین مسلم د زده کوونکو ابوالحسین مسلم بن حجاج نشاپوري دی چې په کال 211 کال کې دی متوفا شوی دی. د دې ترڅنګ دی چې د صحیح المسلم لیکونکی دی او د صحیح البخاري څخه وروسته دغه مشهوره کتاب دی او دا صحیح کتاب دی چې په دې کې زده کوونکو په دغه کتاب کې چې دي په مجموعي ډول سره حدیث چې روایت شوی دی هغه دي 2748 حدیثونه روایت شوي دي چې دا د تکرار سره یو ځای او هغه حدیثونه چې پکې تکرار نه دي هغه دي 3033 احادیث دي چې دا پکې خپل روایت کړي نه تکرار پکې نه دی راغلی. دلته د زده کوونکو صحیح مسلم هم زیاته ډېرې شرحې لري لکه د اکمال د قاضي عیاض رحمه الله علیه او د امام قرطبي رحمه الله علیه او مشهوره چې دغه منهاج د امام نووي رحمه الله علیه شرح ده. دریم کتاب چې زده کوونکو هغه دی سنن ابي داود. سنن ابي داود د زده کوونکو چې دا هم د مشهور کتابونو څخه ده چې وروسته له مسلم څخه د ځایګاه ده. راځو د زده کوونکو وایي چې د لیکونکی چې د سلیمان بن اشعث سجستاني دی چې په کال 215 کې دی متوفا شوی دی. وایي زده کوونکو د دغه کتاب مؤلف چې د حدیثونه چې روایت کړي د 15 لکه حدیثونو څخه یې جلا کړي دي او دا یې لیکلي دي. د دې ترڅنګ زده کوونکو امام ابو داود رحمه الله علیه د خپل کتاب په اړه په دې ډول سره فرمایي. ویلي دي زده کوونکو چې ما یوازې هغه حدیث چې صحیح دي یا هم صحیح حدیثونو ته ورته والی لري نو هغه مې راټول کړي دي او په دې کې مې لیکلي دي. او که چیرې کوم کمزوره وي نو د هغې په اړه مې لیکلي دي او نور بعض حدیثونو ته مې یعنې دغه په اړه مې نه دي لیکلي نو د هغې کې چوپ پاتې شوی یم نو هغې باندې عمل کول هم څه دي یعنې عمل کول د عمل کولو وړ دي. د دې ترڅنګ زده کوونکو په دې کې زیاتره حدیث چې راټول کړی شوی دي هغه دي په فرعي او فقهي مسایلو پورې ربط لري او ټول پکې چې راټول شوي حدیث شریف د زده کوونکو هغه دي 5204 چې په دې کې صحیح او حسن حدیثونه دي په دې کې راغلي دي زده کوونکو. د دې ترڅنګ هغه شرح چې دي په هکله راغلی دي هغه دي مشهوره معالم السنن د امام خطابي رحمه الله علیه شرح ده. راځو څلورم کتاب ته زده کوونکو هغه دی د جامع ترمذي. زده کوونکو جامع ترمذي دی. جامع ترمذي د دې لیکوال چې دی هغه دی امام ابو عیسی محمد بن سوره ترمذي دی چې متوفا دی په کال 209 کال دی. زده کوونکو چې دا دی په خپل کتاب کې د صحیح حسن او ضعیفه حدیثونه راوستل لیکلي دي او د خپل حدیثو کتاب په هکله لیکلی چې ما دا کتاب ولیکه نو دا ما د کوم یعنې حجاز عراق او خراسان علماو ته وړاندې کړو نو هغوی ډېر خوښ کړلو نو همدغه دی ویلي دي چې چیرې دی چا په کور کې پروت وي نو همدغه دی چې لکه څرنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ده په کور کې شته او خبرې کوي. او په جامع ترمذي کې کوم احادیث شریف چې روایت شوي دي مجموعه د زده کوونکو چې هغه دي 3950 حدیثونه دي چې په دې کې صحیح حسن او ضعیفه حدیثونه راغلي دي. دلته زده کوونکو دلته هم شرح او حاشیه شتون لري لکه د ارزد الاحوازي امام ابن العربي او د دې ترڅنګ زده کوونکو بله شرح چې ده هغه تحفة الاحوازي دی چې د علامه مبارک پوري شرح ده. اوس به راشو زده کوونکو پنځم کتاب ته چې هغه دی سنن نسائی. زده کوونکو سنن نسائی دا هغه کتاب دی چې د لیکونکی امام ابو عبدالرحمن بن احمد بن شعب نسائی دی چې د کوم کال زده کوونکو د 1903 کال متوفا دی. زده کوونکو د دې کتاب په هکله علماو ویلي دي ها حدیثونه چې په سنن ابي داود کې دي او په سنن ترمذي کې دي نو د هغې څخه هم دغه کتاب ځایګاه لوړه ده ځکه چې حدیثونه یې ډېر څه دي صحیح دي. او راځو وایي چې زده کوونکو ټول هغه حدیثونه چې په دې کې روایت شوي دي د تکرار سره یو ځای هغه دي 57 دومره حدیثونه دي چې په دغه کې روایت شوي دي.
ورپسې کتاب چې دی سنن ابن ماجه شپږم کتاب دی زده کوونکو. سنن ابن ماجه چې دی د دې کتاب لیکونکی چې دی هغه ابو عبدالله محمد بن یزید دی زده کوونکو چې د په کال 203 کال متوفا دی چې دغه کتاب په هکله تاسو ته وایم زده کوونکو چې د حدیثو ټوله مجموعه چې ده هغه ده 4341 حدیثونه دي تکرار سره یو ځای او بل تکرار کوم حدیثونه چې پکې راغلي دي هغه دي 1390 هغه حدیثونه دي چې په دې کې روایت شوي دي او په دې کې راغلي دي. نو زده کوونکو دغه حدیثونه چې 1390 کې حدیثونه دي نو د هغه حدیثونه دي چې په 15 کتابونو کې دا نه دي راغلي یا ذکر شوي نه دي. اوس به راشو زده کوونکو اووم کتاب ته چې هغه د امام مالک موطا دی. زده کوونکو د دې کتاب لیکونکی خپله امام مالک بن انس رحمه الله علیه دی چې دی چې دی زده کوونکو د څلور مشهورو امامانو څخه دوهم امام دی. زده کوونکو د دغه کتاب لیکونکی دی او د دې تر څنګ زده کوونکو د هغه کتاب دی چې د په مسجد نبوي کې خپلو شاګردانو ته وایي دا ورزده کوو او دوی ته به یې ویلو. د دې تر څنګ امام شافعي رحمه الله علیه د دې په هکله وایي چې دغه کتاب د په بشپړ ډول سره زده و او ده به ویله چې وروسته له د الله تعالی کتاب څخه د هغه دویم کتاب دی چې یعنې په دې باندې ډېر باور لري او دې ته ډېر صحیح دی. نو ده وینا هغه وخت و چې هغه وخت امام بخاري او امام مسلم لیکل شوی نه و او هغه وخت و چې ویلې نو هغه وخت و چې موطا و او په موطا کې هم په د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په متصلو احادیثو برسېره مرسل حدیثونه او د صحابه او تابعین اقوال هم پکې ذکر شوي دي او د موطا ترتیب د فقهي کتابونو په څېر دی. اوس به راشو زده کوونکو اخرنی کتاب چې دی هغه دی د امام احمد بن حنبل دی. زده کوونکو چې په دې کې ډېرې عقیدوي راغلي دي. څه وایي زده کوونکو دلته چې امام احمد بن حنبل د خپل مسلک په هکله لیکلي دي. ما د دې مسلک احادیث د 19 احادیثو جملې څخه څه کړي دي انتخاب کړي دي او که د کوم حدیث په اړه د مسلمانانو ترمنځ اختلاف پیدا شي نو په دې مسلک کې د هغې حل پیدا کړ. که چیرې حل پکې پیدا نه شو نو هغه د اعتبار وړ نه دی یعنې صحیح نه دی. او د امام احمد رحمه الله علیه څه کم 10,000 احادیث راجمع شوي دي او په دې لیکل شوي دي پکې. ګرانو زده کوونکو دا زموږ د نن ورځ د لوست و چې په دې لوست کې په ډېر مهم موضوعاتو پوه شو. راغلو لومړی زده کوونکو موږ د لوست په هکله پوه شو. موضوع مو و د احادیثو مشهور کتابونه. زده کوونکو کوم کتابونه چې په هغې کې احادیث شریفه ټولګی شوي وه هغه مو ولوستل چې په مجموعي ډول سره 8 کتابونه ول چې په دې کې احادیث شریف راغلي دي. چې لومړنی مشهوره او صحیح کتاب چې دی هغه دی صحیح البخاري. صحیح البخاري هغه لومړنی کتاب چې د وروسته له قرآن کریم څخه صحیح دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث په متوسل ډول سره په هغې کې راغلي او لیکل شوي دي. او د دې ترڅنګ دوهم کتاب چې دی هغه دی صحیح المسلم. صحیح المسلم هغه کتاب دی چې وروسته د صحیح البخاري نه دوهم کتاب دی چې په دې کې هم ډېر احادیث شریف چې راغلي دي هغه صحیح دي او مرتبه هم لوړه ده. ورپسې راغلو زده کوونکو سنن ابي داود و چې دا مو ولوسته دریم کتاب. ورپسې راغلو جامع ترمذي کتاب مو ولوسته. د دې په هکله پوه شولو د دې لیکونکی چې و هغه کله چې دا کتاب لیکلی و نو وروسته یې هغه د خراسان عراق او د دې تر څنګ د یې ویوړو نور هېواد دغه علماو ته په دې هېوادونو ته یې ویوړلو هغه ته هغوی ته ښکاره کړو نو هغوی چې کله ولیدو هغوی ډېر خوښ یې کړل او ویې ویل چې دا ډېر ښه کتاب دی. نو همدغه و چې د خپل کتاب په هکله لیکلي دا ویلي دي چې که چیرې دا چا په کور کې پروت وي نو هغه په دې ډول سره لکه څنګه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغې کتاب په هغې کور کې وي او هغه ته خبرې کوي. راغلو د سنن نسائی په هکله پوه شو زده کوونکو چې د دې ډېری احادیث چې دي هغه صحیح دي او ځینې علماو د دې په هکله ویلي دي چې د دې کتاب ځایګاه د پورتنیو سنن ابو داود او جامع ترمذي څخه څه ده مرتبه لوړه ګڼلې ده ځکه چې په دې کې احادیث شریف ډېر صحیح دي. راغلو
د سنن ابن ماجه حدیث ته چې د په هکله مو ولوستل زده کوونکو، راغلو د امام مالک موطا کتاب ته چې دا د خپل لیکونکی امام مالک دی چې د څلورو امامانو څخه دوهم امام دی چې د کتاب لیکونکی دی او د خپل شاګردانو د خپل کتاب لوستلو هغوی ته به ور زده کولو. او امام شافعي د دې په هکله ویلي دي چې ما دا کتاب زده و د مې لوستو او وروسته له قرآن کریم څخه دا ماته صحیح کتاب و. نو هغه هغه وخت ویلي و چې هغه وخت چې امام صحیح المسلم او صحیح البخاري نه ولیکل شوي، نو هغه وخت ویلي. او په دې کتاب کې کوم موضوع چې راغلي دي د حدیثونو ترڅنګ مرسله حدیثونه دي او په همدې ډول سره د صحابه او تابعینو اقوال هم پکې راغلي دي. راغلو زده کوونکو د امام احمد بن حنبل کتاب ته چې د خپل حدیثونو په هکله ویلي دي چې ما هغه د ټول حدیثونه د 15 لکه حدیثونو څخه راټول کړي دي زده کوونکو. نو په دې کې کوم حدیث چې راغلي د مسلمانانو په اړه باندې دي که چیرې تاسو ترمنځ کوم اختلافات راغله نو په دغه کتاب کې تاسو د خپل اختلافاتو دلته حل لاره ومومئ. که چیرې مو پیدا نه کړله نو هغه دا حدیث صحت نه لري. او په همدې ډول زده کوونکو د امام احمد بن حنبل ټول حدیثونه چې د زده کوونکو څخه کم 1.5 حدیث یې څه کړي دي جمع کړي دي په خپل کتاب کې. دا ګرانو زده کوونکو زموږ د نن ورځې لوست موضوع ډېره مهمه لوست و، په ګډه سره مو ولوستو زده کوونکو او زده کوونکو تاسو به د کورنۍ په ډول سره دغه لوست په ښه ډول سره زده کوئ، حفظ کوئ به لکه د صحیح البخاري کتاب نه تر امام احمد بن حنبل کتابه پورې دا به تاسو په کورونو کې ځان سره وایئ، دا به حفظ کوئ تر څو چې په دې باندې په بشپړ ډول سره پوه شئ. که چیرې بله ورځ ته کوم یعنې په نورو موضوعاتو کې کله چې دې ته اړتیا شو نو تاسو به زده یئ او تاسو به له دې څخه ګټه اخلئ. ډېره مهمه موضوع ده. د لوست په پای کې ګرانو زده کوونکو ځینې پوښتنې دي، دغه پوښتنو ته به د کورنۍ دندې په ډول تاسو ځوابونه وایئ، موږ سره په کمنټونو کې شریکوئ. زده کوونکو راتلونکی لوست مو دی مسؤلیت، چې حدیث شریف پیل کېږي زده کوونکو تر څو چې راځم بیا تاسو ته دغه لوست وړاندې کوم. په پاک ګرام مو سپارم تاسو ته ښه وخت او ښې